پیاز ها دا ټماټر په 100 روپۍ کیلو دي. ټماټر او ټماټر په 80 دا لوګان په 100 روپۍ کیلو دي. الوګان په سربېخو پیاز په 100 روپۍ کیلو دي استادي. پیاز په 80 دي. څه سالي زما خو بس ټماټر مې پکار دي لوګان او پیاز مې پکار دي. ٹھیک ہے ضرب ها بچی بابا په خیر راغلی. بشي بچی بشي ها بچی دا دکان په 100 کیلو دي. الوګان په 1500 بچی دا ټماټر ټماټر هم په 1500 او بچی دا پیاز پیاز په 100 بچی ها دا کیلو کیلو دي راځو. دا کلام ده ها بابا بچی دا توره تورې بابا سره لپاره په 100 دا ولې بابا بچی تاسو بابا دا 20 روپۍ دي. څنګه دي بچی باندې ٹھیک دي بابا ٹھیک دي. دا ولې ده بچی الله دې په دوکاندارۍ کې برکت واچو. هلکه ها دا ټماټر د ما د په 80 راکړل او لوګان د په 40 راکړل او بابا چې راغی نو هغه د په 15 ورکړ. ولې زه درته مسلمان ښکارېدم. یار ورته مې دا ګریوان پیسې ته غونډه کښه کوم. وایه شابه مې یار وره داسې کار دی. دا کوم بابا چې اوس لاړو دا د شپږو لوریانو چې کوم د پلار دی او یو زوی هم نشته دی. صرف سهاره همدغه بابا دی دا زوی به. نو چې کله دله زه مدد کوم د چا مدد هم نه الي او دې زما دوکان ته راشي نو زه ول لږه ارزانه سودا ورکړم نو په دې باندې زما د زړه خوشحالي ماته میلو شي د زه د کور ګزاره هم وشي او داسې کار دی چې په هغه زما دوکانداري ډېره ښکلې چلیږي نو په دې وجه ول ارزان ورکوم کنه ریټونه همدغه یو ریټونه دي. هروره خفه نشي د انسانیت په خدمت کې چې څومره غټه مزه ده دا په هېڅ څه کې هم نشته. الله دې ګل او ګلزار ساته.